په میدان وردګ ولایت کې د کانکور ازموینه د امنیت په فضا کې واخیستل شوه او مسؤلین د شفافیت ډاډ ورکوي. له دغه ولایت څخه سږ کال څه باندې 3000 زده کوونکو په کانکور ازموینه کې ګډون کړی. تقریبا لغه لستونه راغلي دي په مجموع کې 3226 تنه لمونږ سره درج دي چې له دغه نه یعنی دا واجد شرایط دي چې دوی نه باید مونږ امتحان واخلو. د شفافیت په رابطه باندې زه سل په سلو کې ډاډ ورکوم چې په دې امتحان کې هیڅ نه وه تزویر او تقلب او نقل د نه دی شوی او نه به کیږي. ګډونوال د ازموینې له شفافیت خوښ دي او هیله لري چې نتیجې یې هم پر خپل وخت اعلان شي. امتحان خو شفاف و او ښه امتحان و، موږ آمادګي ورته نیولې وله. امتحان خو بیخي سخت و، سوالونه ځکه ما ډېر درس نه ویلی خو بیا هم انشاءالله هغه امتحان بیخي صحیح و، سوالونه ډېر سخت نه و. انتخابونه خو مې داسې و چې په هر ولایت کې و او هغه و اقتصاد و پکتیا کې او بل کابل کې عربي ادبیات و. غوښتنه هم دا ده چې په ښه ډول باندې وي نمرې او زه راوځي چې پوه شو پې. د کانکور ازموینه په وردګ پوهنتون کې واخیستل شوه او د دغه پوهنتون مسؤلین زده کوونکو ته د هر ډول اسانتیاو برابرولو ډاډ ورکوي.